د سپېڅلي مهربانو بخښونکي خدای په نامه په سلامونو مو هرکلی کوم. زه روح الله علیزی یم. تاسو ته له شمشاد راډیو تلویزیون څخه تاوده بحثونه وړاندې کوم. په کابل کې د تیر نظام له وروستیو څخه دا ګواښونه وړاندې کېدل چې کابل کې باید له اوبو سره احتیاط وسي. له جګړې وروسته تر ټولو جدي خطر چې افغانان ورسره مخامخ کیږي هغه د اوبو کمښت یا نشتون ده. د اوبو موضوع په وار وړاندې سوي چې خلک دې باید احتیاط وکړي. په اوبو کې باید ټول ونډه واخلي چې څه ډول کولی سو د اوبو له خطر څخه ځان وژغورو. په دې برخه کې ولسونو څه کړي دي؟ د حکومت مسؤلیت څه شي ده؟ اوبو څه ارزښت لري؟ که اوبو چیرته په یوه ټولنه یا یو ښار کې وجود ونه لري هغه ښار له کومو ستونزو سره مخامخ کیږي؟ څنګه باید موږ دغه ارزښتي مسلې ته مسؤلانه مخ ته ولاړ سو؟ دا هغه موضوعات دي چې نن دغه ګواښ ورځ تر بلې د کابل د ښار اوسیدونکو سره مخامخ کیږي. د دغه خطر د مخنیوي دپاره باید ګډ کار څه وي چې په تودو بحثونو کې بحث پرې کوو. را سره په پروګرام کې 3 تنه قدرمن میلمانه دي. د اوبو د رسونې یا د ویش په کابل ښار کې د اماراتي شرکت ویاند ښاغلی رحمت الله صارم، بل میلمه را سره د پوهنتون استاد ښاغلی ادریس محمدي زازی ده او را سره اقتصادي شنونکی ښاغلی غلام سخي افضلي ده. تاسو درې سره میلمنو ته ښه راغلاست. وایم پخیر راغلاست پروګرام ته. لومړی به راسم صارم صاحب تاسو که د دغه شرکت په اړه ووایاست چې ستاسو کاري ساحه له کومه ځایه تر کومه ځایه شروع کیږي، څه مو کړي په دې برخه کې؟ ډېر ښه. نحمده ونصلي علی رسوله الکریم. اما بعد، د ښاري اوبو رسولو او فاضلابو اماراتي شرکت چې د هېواد په ښاري او نیمه ښاري سیمو کې د اوبو د ویش او د فاضلابو د تنظیم مسؤلیت پر غاړه لري. الحمدلله د اسلامي امارت له بیا راتګ څخه تر دې دمه دې شرکت د هېواد په ګوټ ګوټ کې ښاریانو ته د اوبو رسولو په برخه کې ډېر خدمات وړاندې کړي دي چې موږ وخت په وخت معلومات له رسنیو سره شریک کړي. الحمدلله په تېرو څو کلونو کې سره له دې چې د اقلیمي بدلونونو له وجې تر ډېره دنیا اغېزمنه شوې ده او افغانستان هم یو له اغېزمنو هېوادونو څخه دی، نو بیا هم موږ وکولی شول چې تقریبا 650,000 هېوادوالو ته د نوي هېوادوال د خپلو خدماتو تر پوښښ لاندې راولو. همدارنګه په دې تېرو څو کلونو کې د اوبو رسولو 132 لوی او وړوي پروژې د هېواد په ګوټ ګوټ کې شروع کړي او پای ته رسولي دي. اصلي معیار یا هغه اندازه چې ټاکل سوې څومره ده چې بسنه کوي د یو ښاري دپاره، د افغانستان دپاره، یا په دغه برخه کې چې عملا موږ ستونزو سره مخامخ؟ دا چې کابل ښار له دغې ستونزې څخه ډېر کړېږي. زموږ معلومات او کوم معلومات چې موږ راټول کړي دي ښیي چې کابل ښار ته د پنجشیر سیند څخه د اوبو را انتقال او د شاتوت بند څخه د اوبو را انتقال ټول کابل ښار البته که آینده کې هم ښاري پراختیا مومي اوبو ورته بسنه کوي. څومره کار سوی په دې برخه کې چې دا ستونزه حل سي؟ دا چې دواړه پروژې اړوندې سکتوري ادارې لري هغوی باید دغه کار ترسره کړي. هغه څه چې تاسو معلومات لري ډېر ښه. کابل ښار ته اوبه را انتقال کړي بیا موږ ته راوسپاري د توزیع ویش لپاره. موږ په خپله کاري برخه کې دا چې په کابل ښار کې د شبکې اچونه او غځونه ده او وروسته له هغې چې اوبه را انتقال شي د دوی ویش دی. په دې برخه کې موږ ډېری سیمو کې شبکه غځولې ده او د کابل ټول کابل ښار سروي او ډیزاین مو شروع کړی چې دا یو پیچلې موضوع ده. سروي ډیزاین تر سره شوی دی او راتلونکي کې به نور ښار هم سروي دغه د شبکې ایجاد که تاسو معرفي کړي په دغه شبکه کې څه شي راځي؟ ډېر ښه. لکه څنګه چې ټول ته بهتره معلومه د ښاري اوبو رسولو شرکت کور په کور د اوبو رسولو د توزیع او ویش مسؤلیت پر غاړه لري. دوی شبکه کې یو موږ دوه رنګه شبکې لرو، یو انتقالي دی او توزیعي شبکه. انتقالي هغه شبکه ده چې اوبه له منبع څخه توزیعي ساحو ته راانتقالوي او توزیعي شبکه هغه شبکې ته موږ وایو چې پایپلاین کور په کور توزیع شوی هغه ته میټر نصب دی. د میټر نصب څخه وروسته ښاریان کولی شي له هغې څخه استفاده وکړي، البته په خپل کور کې. مصارف څومره راځي؟ قیمت د اوبو قیمت چې موږ ټاکلی دی ډېر ښه. موږ د هېوادوالو نه د 1000 لیټره اوبو یا 1 متر مکعب اوبو په سر د استوګنیزو سیمو څخه 25 افغانۍ او له 15 افغانۍ البته او له سوداګریزو څخه 40 افغانۍ اخلو. مصارف څومره راځي په یو کور کې په 40 ساعته کې؟ دا مو تعیین کړې ده؟ مونږ حد اوسط د یو ښاري لپاره 80 لیټر اوبه په نظر کې نیولې دي د ورځې.
څومره باید خپل افغانان مصرف کړي اوبه؟ دا چې څومره کولی شي سپموي کې ښه خبر ده. دغه ذهنیت ایجاد شوی ده؟ بلې موږ هڅه کړې ده چې د عامه پوهاوي د لارې خلک په دې وپوهوو چې اوبه البته خلک خپله هم ښه پوهېږي چې اوبه یو بارزښته ماده ده په نړۍ کې د حفاظت لپاره باید کار وکړي او بې ځایه مصرف نه کړي. مننه کوم. افضلي صاحب تاسو د اوبو په ارزښت باندې که خبرې وکړئ، اوبه په یوه ټولنه، یوه ښار یا یوه هیواد کې خلک له کومو اسانتیاوو څخه برخمن کوي؟ الله الرحمن الرحیم. علیزی صاحب لومړی تاسو ته خپل نیک او تاوده سلامونه او ستاسو درنو میلمنو ته، ستاسو تخنیکي همکارانو او د افغانستان ټول میړني ولس ته وړاندې کوم. وعلیکم السلام. لکه څنګه چې موږ او تاسو ټول پوهېږو د حیات او د ژوند مهمه منبع ده. بدون د اوبو نه اوبه نه وای په نړۍ کې په ځمکه کې هیڅ ژوندی او شین کښت به موجود نه وای. نو د همدې کبله نه د اوبو ارزښت په نړۍ کې تر ټولو نه زیات دی، ځکه چې بې برقه موږ کولی شو ژوند وکړو. مثلا بې موټره موږ کولی شو ژوند وکړو، ولې بې اوبو یو ورځ هم د یو ورځ نه یا دوه ورځو نه زیات ژوند نشو کولی. نو دې په خاطر باندې اوبه د ټولو، که هغه انسانان دي، که ژوي دي، که ونې دي، بوټي دي، مرغان دي، ټولو ته د حیات منبع ده. نو خوشبختانه چې افغانستان د اوبو د لحاظه نه تقریبا غني هیواد دی او موږ په افغانستان کې ټولې د اوبو ذخیرې تقریبا 15.3 میلیارده متر مکعب اوبه لرو، چې د دې جملې نه 55 میلیارده متر مکعب اوبه سطحي اوبه دي، چې روانې اوبه او ډنډونه، همدا ډول څاګانې، بندونه دي، او تقریبا 10.55 میلیارده متر مکعب اوبه موږ د ځمکې نه لاندې اوبه لرو، چې دغه اوبو ساتنه هر افغان ته فرض ده او په د دې په مصرف کې باید موږ ډېر کوشش وکړو. افضلي صاحب کوم مسایل دي یا کوم څه یوه ټولنه یا یو ښار د اوبو له خطر سره متوجه کوي یا نشتون سره؟ د اوبو نه صحیح نه کارول. اوس موږ دغه د 15 میلیارده متر مکعب اوبه لرو، ولې تر اوسه پورې موږ نه یو توانېدلي چې دغه اوبو نه صحیح استفاده وکړو. مثلا موږ 15 آبي حوزې لرو، چې د هغه جملې نه مثلا آمو ده، کابل دی، مرغاب دی، هلمند هریرود دی، همدا ډول شمالي حوزې دي. نو دغه اوبو نه موږ اوس د شمالي حوزو نه مثلا د آمو دریا نه موږ اوس نوی یو کانال وایسته چې هغه د قوشتېپې کانال دی. همدا ډول مثلا د کوکچي سیند چې ډېرې پریمانه اوبه لري، د هغو نه ډېرې کمې موږ استفاده کړې ده. د مرغاب په مثلا سیند دی، حوزه ده، آبي حوزه ده، چې د هغه نه ډېره کمه استفاده شوې ده. او همدا ډول په داخل دغه کې هیواد کې باید هغه داسې لارې چارې باید په کار واچول شي چې د اوبو مصرف راکم کړي. مثلا په کرنه کې باید څاڅکي طریقې نه استفاده وشي. همدا ډول هغه کښتونه چې مثلا ډېر اوبو ته ضرورت لري، هغه باید ونه کرل شي، په ځای باید نور بدیل کښتونه رامنځته شي. او په کورونو کې مثلا د اوبو سپمول. هغه ته راځم. افضلي صاحب په کوم ځای کې چې تاسو ژوند کوئ هلته د اوبو مدیریت څنګه کیږي؟ دلته اوبه ټولې اوبه چې مصرفېږي بېرته هغه اوبه بیا تصفیه کېږي او هغو نه بېرته ګټه اخیستل کېږي. مثلا دلته د بحر دی چې یا سمندر دی چې د سمندر اوبه خوږې اوبه ډېرې لري. د فنلند هیواد 1,80,000 جهیلونه لري. نو دلته خوږې اوبه زښتې ډېرې دي او د همدې په خاطر باندې د سمندر د اوبو نه ګټه نه اخلي، ځکه چې هغه تروي دي. او نورې خوږې اوبه د جهیلونو اوبه دي چې هغه د بارانونو اوبه کله چې بارانونه وریږي، واورې وریږي او هغه بېرته ویلې کېږي، همدغه جهیلونو ته ځي. همدا ډول د مغو نه بیا دوی اوبه استفاده کوي. دغه ځای ته چې اوبه ځي دا خپله ځي که یې لاره ورته جوړه کړې ده؟
دا زیاتره خپله ځي او نور په ښارونو او په دې ځایونو دشتو کې چې دي هغه ته یې لارې جوړې کړي دي. مثلا ټول دغه د اوبو لاندې دا د کانالونه د فاضلاب او د روانو اوبو چې د بارانونو اوبه دي هغو ته کانالونه جوړ کړي دي او ټولې دغه د پاکو اوبو چې د بارانونو اوبه کېږي دا دې جاهلونو ته یې سوق کړي دي. ولې نور د فاضلاب اوبه چې دي هغو ته نور کانالونه دي چې هغه ځان تصفیه خانې لري او هغه بیا تصفیه کېږي او بیرته بیا په د خوړو په اوبو باندې تبدیلېږي. زازی صاحب، کابل یو له هغه مرکزي سیمو څخه ده د افغانستان چې تر ټولو ولایاتو نفوس زیات پکې اوسیږي. مرکز چې کله د یو هېواد د اوبو له کمښت سره مخامخ سي، خطرات یې څومره جدي دي؟ منکم بسم الله الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سلامونه نیکی لیدل صاحب تاسو هرن څه وعلیکم السلام او د شمشاد تلویزیون ټولو لیدونکو اردونکو وړاندې کوم. اجازه راکړئ علیزه صاحب چې له شروع نه سره شروع کوم. مهرباني. په کابل کې داسې ورځ شپې هم تېرې شوې چې 15 مترو کې اوبه راوتلې. زموږ ځینې مشران به اوس هم شتون ولري د خپرونه باوري، هغه به شاهدي ورکړي چې رښتیا سره هم همداسې وه، خو اوس په 50 مترو کې هم اوبه نشته دي. ولې دغه تفاوت رامنځته سو؟ ما تا چې زنګ پرون وکړو د خپرونې لپاره تر 2 بجو شاوخوا ما په دغه باندې څېړنه کوله تر څو دقیق مؤثر معلومات زه راټول کړم، ځکه دا یو حیاتي موضوع ده. یو څېړنه مول دغه ویلې چې تقریبا راتلونکي 5 کلونو کې به په مکمل او کلي ډول باندې په کابل ښار کې د څښاک اوبه ورکې شي. یعنې تقریبا 80% 50% اوس هم اوبه کابل کې د څښاک نه دي. د نلو به څوک نسکي، د کویو به څوک نسکي، کسکي هم معدني اوبه کوڅې سره ته ولاړې وي لیټر په 1 روپۍ باندې اخلي. دا دی یو. دویمه هغه ډېره خطرناکه موضوع ته بل اشاره کړې وه چې راتلونکي 20 کلونو کې که همداسې ادامه ولري په ټول کابل کې به د استعمال اوبه هم ورکې شي. دلته راغلي افراد او اشخاص چې کابل کې میشت شوي دي دا به بیرته خپلو ولایتونو خپلو ولسوالیو ته خپلو کلو ته ورګرځي چې کابل کې به اوبه نه وي. دلیلونه هم پکې ذکر کړي دي. یو دلیل دا ده چې په کابل کې کاذب نفوس راغلی ده. کاذب نفوس او حقیقي نفوس فرق سره کوي. حقیقي نفوس دا ده چې کابل میشت افراد او اشخاصو لمسیو زامنو کډوسیو یا نسل مراتب باندې نفوس زیات شي. یو هغه وي چې له ولایتونو څخه راشي، له قندهار څخه، له هلمند څخه، له زابل څخه، له پکتیا څخه، له خوست څخه، له ننګرهار څخه، له شمالي ولایتونو څخه افغانستان کابل ته راشي، کابل کې میشت شي. دا یو کاذب هغه شولو نفوس چې کابل کې سره زیات شولو. د دوی د اوبو د مدیریت لپاره بیا حکومتونو په هغه لیول باندې نه مدیریت نیولی و نه مدیریت ترسره کړی و. د دې ترڅنګ مهاجرین راتګ هم په کابل کې تقریبا چې مهاجر راځي تقریبا 50% 80% کابل ته راتګي، خپل ولایتونو خپل ولسوالۍ ته دومره نه ورځي. دویم د اوبو استعمال علیزه صاحب محترم، یو خو د عام ولس زموږ راځي دی باندې په ډاګه په سپینه باندې خبرې وکړو تر څو زموږ ولس په دې باندې پوه شي. زموږ عام ولس د اوبو په استعمال کې تر نهایي حده پورې بې تفاوته ده، بې پروا افراط کوي ور باندې. له اشپزخانې نه نیولې تر د شوي پورې موږ افراط پکې کوو. یو اوداسه باندې هم موږ تاسو د تاجندای ته هغه کوو لا ته نه بې پروای سره کوو. یعنی موږ د کور نه نیولې فرد پورې اوبو کې بې پروای سره کوو. دویم زراعت په برخه کې هم موږ ګڼ شمېر بې پروایي ترسره کړي دي. دغه کابل د څو نایونه وتلې ته اخوا روزې دغه چهارسیان اخوا روزه، دغه کوتل نه اخوا روزه، دغه پلچرخي نه اخوا روزه، شمسې لګولې دي 2 انچ او 3 انچ پیپونه راایستلي دي او ځمکې کې اچولي دي. هغه سهار چې لمر راخیږي چالان وي چې لمر ډوبېږي ګل شي سره بې پروایي باندې چغ کېږي. دلته اوس راځم یو دغه ستاسو خبرو ته سوالونه لرم. اول د اوبو د دغه لوی کچ تفاوت په څه شي کې ده؟ مخکې 15 مترو کې اوبه راوتلې، اوس په 200 کې. یو نقطې کې د اوبو د کمښت نه راټولېږي. یو خو د عام ولس بې پروایي شوله، یو کاذب نفوس شولو، دریم دلته موټر شوي عوامونه. فضل صاحب ته معلوم وي په بهر مملکتونو کې څوک موټر شوي استعمالوي، هغوی ته په د موټر شوي لاندې یو دانه کوي کندي چې تر څو دا د موټرو اوبه بیرته لاندې لاړې شي نور تازه اوبه اجازه هغوی ته نشته دی چې استعمال کړي، ځکه هغه به فلټر کوي بیرته به هغه باندې موټر یې انځي.
حاصل قیاس د امامونو لپاره هم د سیستمونو په لار باندې اچولي مګر افغانستان کې په دا دغه شکل خطر له باندې کومه وخته شروع شو چې خلکو ته د اوبو د نشتون ګواښ وړاندې کیږي؟ الزاس محترم چې نفوذ دلته ډیر شولو اوبو سره بې پروایي شروع شوله اوسنۍ نه ده اوسنۍ نه ده دا د 15 کالو 10 کالو موضوع نه ده دا حتی د 10 کالو نه ده دا 1900 کلونو کې الزاس محترم لومړي ځل لپاره د اوبو د مدیریت لپاره سردار محمد داود خان ور پام شولو چې اوبو باید مدیریت شي کانالیزاسیون باید پر لار باندې واچول شي بندونه سره جوړ شي چې اماغه د بندونو د جوړولو پروسس تقریبا 100 شاوخوا بندونه مد نظر نیولو چې ټول ستر بند پر کونړ باندې جوړولو چې اماغه بندونو د پاکستان او د سیمې کې خطي نور استخباراتي شبکو سردار محمد داود خان هم سره وخوړلو دریم مشکل خبر دا ده چې هغه اوبه د څښاک اوبه سره ورکیږي هغه د سیپټیکونو جاذب جوړول دي په دې ښار کې دا هم یو حقیقت ده سیپټیک په دغه شکل باندې زموږ افغانان جوړوي چې هغه دغه اوبه لاندې ځمکې ته جذبېږي د همدې د سبب الزاس محترم موږ که لرې پرتو سیمو کې په داخل کابل کې څوک کوي تر 100 مترو پورې وهي اوبه چې پکې راوځي مردار وي یو مردار بوی سره کوي یعنی موږ هغه مدیریت هم نه کړلو موږ د خپل بقا لپاره د خپل اسایش لپاره ملت ته اور واچوله د سیپټیک مجاذب جوړ کړی دی مواد پاس وخت کې نور اوبه لاندې سره جذبېږي هغه اوبه لاندې اوبو سره کېږي مکس کېږي چې هغه بیا د اوبه د څښاک څخه غورځي که چیرې د سردار محمد داود خان د هغه وخت پلان تطبیق شوی وای نن به دغه ګواښ موجود و صرف د څښاک اوبه نه علیزه صاحب سردار محمد داود خان په هماغه وختونو کې د 1000 میګاواټو برق تولید لپاره پروژې سره جوړه کړې هغه د 100 شاوخوا بندونو طرحې پر لار باندې اچولې وې هغه د ټول افغانستان اوبه مدیریت کولې خو د افغانستان هغه د اصلي او بنسټیز دشمنانو هغه ته کار ته پرې نه غوښتلو زه او ته 1400 میګاواټه برق د کال تقریبا 300 میلیونه ډالر د همسایګانو څخه اخلو حال دا چې پر کونړ باندې که زه بند جوړ کما د کال 2200 میګاواټه برق ماته راکوي زه مفت کې پیسې ورکوم تاجکستان ته ازبکستان ته ترکمنستان ته نورې ګڼ شمېر هېوادونو ته دا څومره دردونکي ده چې موږ اوبه پرېمانه لرو نور هېوادونه یې ورڅخه استفاده کوي او موږ له وچکالي سره مخ یو لکه دا لسیزې د اوبو انرژي وزارت شتون دی لسیزې در تخیم ابتدا نه همداسې د اوبو نشتون هم بې فایدې دی اوبه لرو مګر بهر ته ورځي انرژي لرو مګر بهر نه راځي مونږ له شته امکاناتو څخه استفاده ونه کړله مونږ له شته فرصتونو څخه استفاده ونه کړه نه مو له زمرد نه استفاده وکړه نه مو له لاجور نه استفاده وکړه نه مو له مس نه استفاده وکړه نه مو له لیتیم څخه استفاده وکړه نه مو له خپل اوبو څخه استفاده وکړه زه سره دومره معدنونو لا هم ګدایګر یم لا هم سوالګر یم لا هم چې اوبه لرم چې زه صرف در کونړ پر بند باندې 2200 میګاواټ جوړولی ولسمشر غني هم په دې وروستیو کې همدغه د اوبو ګواښ وړاندې کړی په داسې حال کې چې دغه په واکمني کې دغه ګواښ وړاندې سوی اوس هروې دي اوس حتی مطبوعاتي کنفرانس ترسره شو چې امکان لري په کابل کې اوبو په زهر بدل سي ولې په هغه وخت کې اقدام ونه سو کولی سوی علیزه صاحب محترم د اوبو نشتون ته د 1900 کال نه د سردار محمد داود خان کالونه نیولې توجه ورته کېدله سردار محمد داود خان حکومت چې سقوط شولو پر دغه موضوع باندې خاورې واچول شولې هلته د اوبو د کنټرول څخه د وینې د کنټرول مهم و تر 2001 پورې 2001 کې چې بیا د پاکستان له لور دا موضوع راوڅېړل شو 2003 کې چې تر څو د کونړ موضوع یو طرفه کړي پاکستان هلته په دې نظر باندې و چې که چېرته تاسو پر کونړ باندې بندونه جوړوئ نو موږ څخه به اجازه اخلي موږ سره مشوره کوي بیا هم پر دې دغه موضوع باندې اوبه واچول شو تر 2006 کاله پورې بیا هم پاکستان افغانستان په ناستو کې په دې خبر باندې تاکید وشولو چې د افغانستان اوبه چې پاکستان ته ځي افغانستان په راتلونکي کې به دې باندې بندونه جوړي پاکستان نه به اجازه اخلي ځکه چې د کونړ بندونه د هندوکش د چترال سیمې څخه سرچینه اخلي زه ته وایم چې چترال زما د ډرون کرخدمه او تانه سره منو ځکه فرضي کرخه ورته خو بل خوانه پاکستان وشنه دا رسمي کرخه د سرحد د چترال څخه د کونړ ځینې برخې سرچینه اخلي زما حق ورباندې کېږي هغه پر دې بنا باندې در باندې لري چې ما څخه اجازه واخلي تر 2014 کلونو پورې ځکه محترم چې پاکستان تر همدغه کوشش لاندې وو چې اته د اشرف غني او د متکرزي په هلو ځلو باندې هم اوبه مدیریت نه کړل شولې او نه پرې غوښتل او نه هم چا اجازه ورته کوله تر ناکامورا پورې چې هر چا د کونړ سیند ته لاس ورول د سره خوړل څومره ژمنتیا وه ژمنتیا تاوده فکر نه کوم چې په هغه لیول پر هغه پیمانه باندې وه
ځکه چې د کونړ سیند سخت ګڼ شمېر سړي سره وخوړل، ګڼ شمېر انجینران سره وخوړل، حتی حکومتونه سره وخوړل چې د کونړ سیند ته به لاس نه ورسره وړي. خو الحمدلله انشاءالله العظیم باور مو هم ده، عقیده مو هم ده او توقع مو هم ده اول رب العالمین نه بیا هم دغه حکومت څخه چې د کونړ سیند را مهار کړي. پر دغه 300 میلیونه ډالر چې موږ په کال کې دغه خپل همسایګانو ته د برق لپاره ورکو، د دې څخه به هم راخلاص شو. دلته کونډ اوبو یتیمان ته به ورکو تقریبا د دې 2 چنده چې اوس 1400 میګاواټه موږ ته تاجکستان ازبکستان د شرکې باندې راکوي، موږ به 2200 میګاواټه بیا د کونړ د بند څخه صرف حاصلولی شو. درنو لیدونکو دا لرو بیا هم خیر الاس سارم صاحب، تاسو د فاضلابو د اوبو ویش دواړه مسؤلیت د تا شرکت لري. خطرات زازي صاحب یاد کړل چې د اوبو د ککړتیا لامل د فاضلاب مسله ده، څاوي دي. په دې برخه کې ستونزه څومره جدي ده؟ استاد ډېر ښه ټکي ته اشاره وکړله. نه تنها دا چې حکومتونو افغانستان کې کار نه دی کړی، افغانانو هم دې ټکي ته پام نه دی کړی. استاد اشاره وکړله چې تر ډېره په کابل ښار کې د فاضلابو جذبي سیپټیکونه اکثره یې بیا په پیاده رو کې جوړ شوي دي، په خپلو ملکیتونو کې هم نه دي جوړ کړي چې د ډېری وخت ښاروالۍ او نورو ادارو ته هم ستونزې پېښوي. په دې برخه کې په تېر حکومت کې سره له دې چې زموږ ریاست په دې برخه کې ځانګړی ریاست لري د فاضلابو ریاست په نوم باندې، خو په تېرو 20 کلونو کې که کار وسنجو د صفر سره بازار وي. خو الحمدلله په تېرو 4 کلونو کې موږ ټولې دولتي ادارې په دې مکلفې کړي دي د رئیس الوزرا صاحب په کتبي حکم باندې چې دوی به په دغه روان کال کې خپلو ټولو ادارو ته هغه که په ولایتونو کې که په مرکزي ادارو کې دغه جوړوي د فاضلابو غیر متمرکز تصفیه خانې جوړوي. نو الحمدلله تقریبا تر 1500 پورې خصوصي او دولتي ادارو ته موږ تصفیه خانې ډیزاین کړي دي چې بعضو کار ترسره کړی او د بعضو کار به انشاءالله په دې راتلونکي کال کې خلاص. په دې برخه کې به دغه پروسه څه ګټه وکړي چې تاسو پلان کړي دي؟ د ګټې ته به هم راشو. لومړی دا سره له دې چې موږ دولتي ادارې په دې مکلفې کړي، په کابل ښار او نورو لویو ښارونو کې مو د ښاروالۍ سره هم قراردادونه ترسره کړي دي. له دې وروسته ټولې هغه لوړپوړیزې ودانۍ چې په ښارونو کې جوړول، البته په اول قدم کې تر هغې چې تصفیه خانې ډیزاین ونه لري، تصفیه خانه جوړه نه کړي، دوی به ورته د اعمار اجازه نه ورکوي او تصفیه خانه به هم زموږ له ریاست څخه جواز اخلي د جوړولو. دا تصفیه خانه یو څه واضح کوي خلکو ته چې څه مسایل دي په دې کې، مثلا څنګه کېږي؟ ډېر ښه. موږ دا اول باید په کابل ښار کې کانالیزاسیون وجود درلود، د نلیکو په واسطه فاضلاب یوې مرکزي نقطې ته انتقالېدل، له هغې وروسته یې له اوبو تصفیه کېدل، له اوبو څخه په زراعت کې ګټه اخیستل کېدله، له فاضلابو څخه یو عضوي سره تولیدېدله، همدارنګه له غازاتو څخه باید مایع غاز جوړ شوي وو. خو دا چې په کابل ښار کې غیر پلاني ساحو او د نفوس بېساري تراکم دغه کار تر یو څه حده ستونزمن کړی دی. موږ د دې لپاره چې فلحال موقتي حل لاره ولرو، ټولو لوړپوړیزو ودانیو او دولتي ادارو ته غیر متمرکز تصفیه خانې په هماغه اداره کې جوړوو. فاضلاب له تولیدي منبعو څخه هلته انتقالېږي، هغې ته اوبه بیرته زراعت کې استفاده کېږي او له پاتې فاضلابو څخه عضوي سره تولید او په زراعت کې ګټه. دا به انتقالېږي؟ نه، فلحال موږ غیر متمرکز تصفیه خانې په نظر کې نیول د هرې ادارې او هرې لوړپوړیزې ودانۍ لپاره. او همدارنګه په کابل ښار او څو نورو لویو ښارونو کې مو ځمکې مشخصې کړي دي چې په کابل ښار کې په ګلباغ ساحه کې موږ هوډ لرو چې یو تصفیه خانه جوړه کړو چې د ټانکرونو په واسطه به فاضلاب هلته انتقالېږي. تقریبا په ورځ کې د 2000 متر مکعب فاضلابو د تصفیې وړتیا لري چې اوبه به د ګلباغ د سیمې په زراعت کې استفاده کېږي او له پاتې موادو څخه به عضوي سره تولید کېږي. کوم څه چې پلان سوي دا کفایت کوي که نه؟ البته باید ووایم چې نه، خو موږ پلان لرو چې په آینده کې دغه کار تر اخره حده لوړ کړو، په هغه ساحو کې چې لږ فاضلاب هم تولیدېږي موږ تصفیه خانه ولرو. په دې کې ولس څه ونډه لرلی سي یا مسؤلیت؟
مونږ ډېری وخت د رسنیو لارې له ولس سره شریک کړي دي دا چې اقتصادي ستونزې څخه ولس هم کړېږي مونږ ځکه ونه غوښتل چې دوی جدي مکلف کو په دغه کار باندې خو هیله ترې لرو چې دوی خپله دغه کار ته پام وکړي د جذبي څاګانو څخه ځمکې لاندې اوبه محفوظ کړي او د خپلو کورونو لپاره یو داسې تصفیهخانه ډیزاین کړي چې هم ځمکې لاندې اوبو ته تاوان ونه لري هم اوبه وسپموي دا د هغه چا مسؤلیت ده چې بلند منزل جوړوي یا بلاک په لومړي قدم کې د دوی مسؤلیت دی دا چې یو بلاک کې تقریبا ډېرې کورنۍ اوسېږي او بلند منزل کې لوړ پوړیزې ودانۍ کې نو تر ډېره اړتیا لیدل کېږي دوی باید تصفیهخانه ولري خو باید چې ټول خلک دغه کار ته پاملرنه وکړي مننه کوم افضلي صاحب د هغه هیوادونو یو څه مثالونه وړاندې کړي چې له دغه موضوع سره مخامخ و خو عملا یې خپل دغه د اوبو مدیریت رامنځته کړه له دغه خطره څخه ځان خلاص کړو کومې لارې چارې وي چې هغه باید په افغانستان کې هم تطبیق شي اصلا علیزی صاحب د افغانستان دغه د فاضلاب مشکل په مجموع کې د اوله نه موجود وو او دته کله چې خصوصا د ظاهر شاه په وخت کې یا مثلا نادر خان په وخت کې د اوله نه کله چې دغه کارونه جوړېدل دی او ته هیڅ توجه نه ده شوې او دا مشکلات موجود وو دا خصوصا دغه څاګانې چې دي دغه د سپټیک څاګانې ورته وایي چې دغه دود د ایران دلته را انتقال شو افغانستان ته دغه اصلا د حل لار نه ده او دا لکه څنګه چې تاسو میلمنو محترم میلمنو ویلي دا وبکه کړی اصلا باید کله چې یو ښار جوړیږي هغه ته باید په ابتدا کې د فاضلابو کانالونه باید په نظر کې ونیول شي دغه هغه بنسټیز اساسي مسایل هم دغه برق دی او بدی پاکو اوبو او دغه د فاضلابو وبدي چې د فاضلابو په افغانستان کې فعلا مشکل ډیر سخت دی ځکه چې دلته څاګانې دي دغه څاګانې چې دا اوبه مصرفي کې دي څاګانو ته ورځي او څاګانې لاندې جذبي اوبه نور زیرزمینی اوبه هغه ککړي نو دې ته یوازینۍ لار چې په نورو هیوادونو کې دغه شوی دا په لار اچول شوی او ګټه اخیستلې دا هغه کانالونه دي چې کانالیزاسیون باید جوړ شي او دلته فاضلاب ته باید په ټولو سیمو کې کانالونه جوړ شي د کوڅونو نیولې ته ټولو لوی کانالونو پورې چې اول د کوڅو دغه جوړ شي بیا ورپسې مثلا لوی کانالونه او دا اوبه ټول باید یو کانال ته د یو ښار افضلي صاحب د پخواني شاه په وخت کې به یو کنټرول موجود وو چې څاګانې یا سپټیک صاحب په هر ځای کې اجازه نه و چې باید جوړې کړي اوس په هر کور کې 2-3 دانې دغه مشکل څومره دغه خطر ته زمینه مساعده کړې ده دا د همدې کابل اوس په تیر جمهوریت کې چې تحقیقات شوي چې د کابل اوبه تقریبا 50% یو 60% ککړې شوي چې دا اوبه ټولې هلته جذب کیږي او په هغه وخت کې مثلا د فاضلابو ته داسې اساسي کوم چاره نه وه کتل شوې که ته خو کوچنی وې په هغه وخت کې مثلا هغه کسان چې 100 کاله عمر دی یا 80 کاله د هغو په یاد دي چې په کابل کې په نورو ښارونو کې ټولې څاګانې دغه د تشنابونه بدرافو چې موږ تاسو ورته بدراف ویلې دا ټول خولې به خلاصې وي او په دې کوڅو کې به چې تېرېدلې بس بوی به کاوه نو اصلا د تشنابونو دپاره دا لاره نه ده چې تشناب باید خولې بیرونې سورې ولري او ټول بوی کوڅې ونیسي هغه باید کانالیزاسیون باید جوړ شي کانالونه باید واړه او غټ جوړ شي او دغه اوبه ټولې د څکلو اوبه د تشنابونو اوبه همدا ډول د اشپزخانې اوبه دا ټول سره یو ځای کېږي او باید لاړ شي هلته تصفیهخانه هر ښار باید تصفیهخانه ولري او هلته دا اوبه تصفیه شي او بیرته بیا په څښاک اوبو باندې دا تبدیل شي یا په زراعت کې استفاده وشي نو دا ډیر یو لوی مشکل دی دا افغانستان د
خپل د متخصصینو دغه نام د کاری ساحې نه ډېر لوی مشکل دی او دې ته باید دولت لوی د هغه هیوادونه چې په دې برخه کې ډېر موافقه دي باید د هغو د متخصصینو نه استفاده وکړي او هغوی ته بلنه افضلي صاحب د سردار محمد داود خان د پلان مسله دلته وړاندې سوه زازي صاحب ویل چې هغه وخت کې دا درکړې وه چې افغانستان یا کابل د اوبو له کمښت سره مخامخ نسي دغه پلان باید تطبیق سوی وای چې د خپل افغانانو د بېغوري له کبله ونه سوله دغه څومره لویه جفا وه له افغانستان سره چې هیڅ چا دا مسؤلیت احساس نه کړ چې دغه پلان باید تطبیق سي خو دا په هغه وخت کې هم دغه څاګان دغه وي دغه تشنابونه وو په دې کوڅو کې به چې تلې دا تشنابونه به هر طرف ته بد بوی به کاوه او هغه وخت کې صرف د څښاک اوبه او دغه په ټوله کې په مجموع کې اوبو ته د داود خان په وخت کې ښه پاملرنه وشو چې دا مدیریت چې ولې د داخل د ښار په دننه کې فاضلابو ته ډېره کمه توجه شوې وه هم د ظاهر خان په وخت کې هم د داود خان په وخت کې ځکه دا ښارونه په هغه وخت کې جوړ شوي په هغه وخت کې دا ښارونه آهسته آهسته دې ښارونه ته خلک کله چې د ښارونو صنعتېدل شروع شو او ښارونو کې صنعت پر مخ لاړه خلک د کلو او بانډو نه آهسته آهسته راکوچېدل ښارونو ته او نفوس زیاتېده نو په هغه وخت کې باید توجه شوې وای چې کانالونه باید جوړ شوي د فاضلابو او د دې غم خوړل شوی خو په هغه وخت کې اصلا دې ته دولتونه هېڅ توجه نه وه او هېڅ ورته پام نه و دغه موضوع چې تاسو یاده کړله اوس هم ځای ځای شته چې هغه تشنابونه خلاص دي په کوڅو کې خو تاسو نه مننه کوم زازی صاحب بیا هم تاسو ته راځم بارانونه په افغانستان کې کیږي دا نه مدیریت کیږي بالاخره لامل داسې چې اوبه راسي زیان خلکو ته راوړي کورونه وړي ځاني مالي زیانونه وړي که دغسې یو احساس په افغانستان کې موجود وي چې هر څوک ځان مسؤل وبولي د اوبو په مدیریت کې مثلا باران کې د خپل کور مخ ته چې یو خامه ځای ګوري هلته کډۍ وباسي د اوبو جذب دا څومره کولی شي د دغسې خطراتو مخه ونیسي زه صاحب ډېر بنیادي سوال دی وکړو مونږ که د امنیت ساتنه کې وو که د حکومتو ساتنه کې وو که اقتصادي رغښت کې وو حتی که د اوبو مدیریت کې وو هم ولس خپل مسؤلیت نه دی ادا کړی ما ته ګورې د درې برمې جوړې شي هغې ته اوبو څخه زیات ماشومان ورولویږي یعنې حتی موږ د خپل قبیلې کې جوړ شوي برمې څخه هم خبر نه یو کله مو زوی ورولېدلی کله مو لور ورلوېدلې وي هغه هم یو سردرد یو باباو ترې جوړ شوی دی یو دویمه موږ الحمدلله اوبه لرو بارانونه هم الحمدلله لرو وچکالي نه ده دا راغلی قاطع د اوبو زموږ د اسراف له کبله ده چې اوبو سره اسراف سره کوو نه د دې له کبله چې موږ بارانونه لرو که صرف دغه سیندونه چې راغل نورستان او هغه کې بامیانو کې اوبه چې دي د وردګو اوبه چې دي یا په سیمه کې نور خطې کې چې د پنجشیر اوبه چې د کابل دا مدیریت کې هم موږ تاسې د اوبو هغه سیستم بیرته سره پوره کړي خو مشکل دلته دا دی الزه صاحب محترم چې موږ له ځمکې څخه اوبه اخلو بیرته د اوبو مدیریت له کبله او ځمکې ته اوبه نه ورکوو همدا اوس له پرتو سیمو کې سولر لګولي شمسۍ لګولي دي خپلو پټیو ته د سهار نه چالان وي تر ماښامه پورې مګر هماغه بزګر بیرته دومره نه کوي چې یو ځای کې برمه ووهي د اوبو پر لار کې چې اوبه راشي بیرته ځمکې ته ورښکته شي هغه دا د حکومت کار دی هغه د احمد کار دی دا د محمود کار دی شاروالي کار دی دا د وزیر دفاع کار دی دا د وزیر داخلي کار دی پر دغه ترڅ کې ما بیا شان خالي کړی ده هو که دغه وزارت بیا راشي چې ما ته دا شمسي د سهار نه لګول تر ماښامه پورې د اوبو جدر دی وباسلو دا اوبه بنده کوه والا حکومت ملامت د حکومت سلامت د حکومت کې کوپار دی خو چې اخلي ورکولو لپاره هم کوشش وسره وکړه کنه صرفه کوه پکې مونږ فرد د ټولنې مسؤل کابل کې باران وسي په لښتیو سړکونو کې اوبه راووځي که چیرې هر څوک خپل مسؤلیت احساس کړي د اوبو په دغه حد کې راوځي علیزه صاحب محترم سوال نه بل سوال ستا کولی زمونږ او ستاسو ویالو کې د اوبو څخه زیات پاپړ پراته وي پاپړ پاکټونه پراته وي بیا هم زما ولس عام مسؤلیت نه ادا کړی څوک چې شک لري همدا سهار چې شولو سبا سهار ته لاړ شي دا د خپلو کوڅې ویالې وګورئ چې څومره پلاستیک پکې پراته دي څومره پلاستیک پکې ما اچولي تا اچولي احمد اچولي محمود اچولي زوی مې اچولي لور مې اچولي دي خو چې باران راشي باران خو ته نه چې پلاستیک ته لري چې زه دغه ګدل نکېږم ته نه ګدل نکېږم چې زبل خواته سره وځم بیا چې سا دا سره ډک شي بیا هم حکومت ملامت ده چې دا ول کنوزون خراب جوړ کړی ده
کانالیزاسیون په هغه باندې ویالو په سر باندې آیني سره ایښي سرپوښونه سره ایښي دي، نیمونه دې سره پټ کړي، نیمونه دې سره ورې کړي، نیمونه دې غلا کړي، نیمونه دې خرڅ کړي. یعنې عام ولس علیزه صاحب محترم په دغه موضوع کې 90% عام ولس کله چې یو څوک خپل کور ته متوجه باید دغسې خپلې ټولنې خپل ښار او کاري ساحې ته متوجه. بالکل علیزه صاحب محترم، زه په ننګرهار کې د محصلي په دوره کې سټاژ دوره کې یو چینایي سره پر موټر کې ناست وم. هغه د کنسټرکشن یا ساختماني تړاو باندې کار سره کولو. نو یو ځای کې ودرېدلو، یو کور نه څو ماشومان را منډې کړلې، دغه د سړک جوړولو څخه سړک چې جوړېږي دغه سیمټ یې واخیستل په دغه کې پلاستیک کې کور ته دننه منډه کړله. ما ته ویلي ستا افغانستان کې دغه مشکل حل شي، افغانستان سره جوړ ده. ما ورته زه پوه نه شولم چې هر کله ستا د کور، ستا د کوڅې، ستا د ملت فرق ورک شلو، ستا افغانستان جوړ شلو. مشکل زما دا ده علیزه صاحب محترم چې ما ته صرف دا چاردیوالي تاوه شوې دغه زما کور ده، دغه ته زما ځان مسؤل ګڼلی دی، دغه زما دومره ملا ماته ده علیزه صاحب محترم دا کور نه زه راوځم یو 5 متره دغه ځای هم پاک کړم، جارو یې کړم سره. ښه کور وګورې د 5-6 لکو ډالرو، مګر مخ یې وګوره خامه وي سره. کوڅه وګورې چې دا کوڅه کې داسې خلک اوسېږي، داسې کورونه جوړ شوي چې هر کور د 2-3 لکو ډالرو ده، مګر کوڅه یې وګورې خامه وي. هغې حکومت ته سترګې وي، خو دا کور به د حکومت ته پرېښوستی و که نه. احساس وکړو چې زموږ ښار زموږ کور، بیا به مشکل نه وي. بیا به علیزه صاحب محترم په زربین کې چې ومګورې داسې مشکل به سره پیدا نه کړي. ما مسؤلیت په ملي سطح باندې نه ده ادا کړی. ما صرف چاردیوالي کې چې اوسېږم دې ته خپل کور ویلی، ما په هېڅ معنا باندې افغانستان ته کور نه ده ویلی. ما په دغه برخه کې مسؤلیت نه ده احساس کړی، حتی په امنیتي برخه کې ما نه ده احساس کړی، ټولنیزه برخه کې ما نه ده احساس کړی، نظافت برخه کې ما نه ده احساس کړی، حتی د اوبو په صرفه‌جویۍ کې ما هغه نه ده کړی، مسؤلیت نه ده احساس کړی. دا صرف د حکومت مسؤلیت نه ده، دا صرف د سارن صاحب او د وزارت آب و انرژي او د وزارت داخلي، وزارت دفاع او د حکمرانانو مسؤلیت نه ده. دا هر فرد یو اسلامي امارت یو فرد د اوبو په سر باندې ودرېږي او بیا هم اوبه نه مدیریت کېږي، چې تر څو زما ملت مسؤلیت ادا نه کړي په دې معنا باندې زه بیا د خطر او اخطار په صفت باندې یم چې راتلونکو 5 کلونو کې که چېرته داسې دوام ورکړو د څښاک اوبه ورکېږي، بیا لکه سره کم چې پټرول ته پلان کې ولاړ یو، داسې به پټرول سټیشن نه وي، د اوبو سټیشن وي. که چېرته همداسې ادامه ورکړو 20 کلونو کې په ټول کابل کې اوبه ورکېږي، بیا به زه پکتیا ته منډې وهم، بل طرف ته منډې، بل طرف ته منډې وهي، ځکه بیا به کابل کې د انسانانو خو پرېږده د مرغۍ اوبه به هم نه وي. مننه کوم. درنو لیدونکو دا ما لرو. بیا هم خیر الاس. سارم صاحب، یو مسله چې پخوا په افغانستان کې بدرف مسله یا فاضلاب موضوع تاسو یاد کړله، هغه په دغه سیستم باندې نه و. افضلي صاحب اشاره درلوده چې اوس هم ځای دغه شته. دغه سیستم که په هغه ډول چې مدیریت سي جوړ سي، څومره کولی سي د اوبو ککړتیا مخه ونیسي؟ مثلا تشنابونه بدرف په هغه رقم جوړ سي. ډېر ښه. کومه رسول الله صلی الله علیه وسلم وینا ده چې تاسو په لاره کې بول مه کوئ. خو څه خبره یم چې مولوي صاحبان په منبر په سر تقریر کوي، ولې خلک په دې نه پوهېږي چې دغه د تشناب خوله لارې ته خلاصول، دا هم دغه کسان هم د دغې حدیث مصداق ګرځي، دوی هم لاره ککړوي، لاره چټلوي. خو الله اعلم چې خلک عامه پوهاوی نه لري که په دې هکله خپله غافلګیري کوي. نو پاتې دا شوله چې د فاضلاب موضوع لکه څنګه چې محترم فضلي صاحب یاده کړله، دولتونو تر دې دمه دې چارې ته هېڅ پاملرنه نه ده کړې. خو الحمدلله ما مخکې هم وویل چې اوس امارت دغې ټکي ته پام لري. فاضلاب نه تنها دا چې د ځمکې لاندې اوبه ککړي، بلکې د فاضلاب منظمه تصفیې او د دې منظم مدیریت د دې لامل ګرځي چې ځمکې لاندې اوبه بیرته تغذیه شي، بیرته اوبه را پیدا شي په ځمکه کې. هغه اوبه چې موږ او تاسو روزانه مصرفوو که دا تصفیه شي او بیرته د زراعت یا شنو ساحو په خړوبولو کې ځمکې ته جذب شي، د دغې کومه ستونزه چې فی الحال په کابل ښار کې موجوده ده تر یو څه حده به راکمه شي. دلته د اوبو ستونزه مخکې په دې اشاره وه چې خلک که چیرې له دغسې یو وضعیت سره مخامخ سي، بیا د پټرولو مسله عملا تصویرونه وړاندې کیږي په ځینو ساحو کې، خلک په تمه یي هر چا د خپل کور د مصرف په اندازه کوشش کوي چې هغه څو ورځې نور هم په نظر کې ونیسي، بوشکې قطار یې کړي. دغه موضوع څومره دردونکې ده او څومره انګیزه ورکوي افغانانو ته چې باید خپله لاس په کار سي؟
ډېر ښه په دې برخه کې خو رسنیو هم ډېر کار کړی دی چې الحمدلله مسؤلینو پام هم دی خو بیا هم پام دې برخې ته راوړي همدارنګه د ملت ما خپله کله چې زه د خیري اوبو رسونې اماراتي شرکت کې په وظیفه وګمارل شولم لومړی کار مې همدا وکړ چې البته د رسنیو په شان کار مې وکړ خپله ووتلم خپل تخنیکي ټیم مې له ځان سره واخیسته په کابل هغه ښار هغه ساحو کې چې دغسې ستونزې موجودې دي خپله مې ویډیو کلیپونه ترې واخیستل بس هغې داسې هم وي چې تقریبا تر 50 شپېتو کراچي قطار ولاړو بوشکې پکې بار وي نوبت ته ولاړو چې بیا هغه کوروالا نه لیکه خلاصې کړي یو په بوشکه کې اوبه ډکې کړي ترې لاړ شي دغه ویډیوګانې مو له مسؤلینو سره شریک کړي هغوی مې په دې وپوهول چې کابل ښار کې د اوبو ستونزه تر دغه حده زیاته ده الحمدلله چې د هماغه تاثیر و چې دغه د اوبو رسولو خبره تر کابینې ورسېدله او الحمدلله تر امیرالمؤمنین مقام پورې پیشنهاد شول او بعضې پروژې منظور شولې د پنجشیر د اوبو مسله ډیری تکیه د کابل وای په هغه باندې کیږي هغه څنګه د معلومات دي تاسو ډېر ښه دا چې د پنجشیر سیند څخه کابل ښار ته د اوبو را انتقال د اوبو انرژي وزارت اړوند کار دی خو تر ډېره موږ هم ورسره په دې برخه کې هماهنګي لرو د دې برخې دا چې داسې پروژه ده چې مثال په افغانستان کې تر دې دمه نشته یو څه پیچلې ده سروې او ډیزاین هم یو څه وخت اړتیا لري یو ځل سروې شوی وه هغه سروې موږ سره چې کله شریکه شو یو څه تخنیکي ستونزې لرلې البته په هغه باب چې موږ پرې پوهېږو چې کابل ښار کې د اوبو د توزیع په برخه کې چې دوی هغه کې ذخیره نه وه موجود همدارنګه تصفیه خانه ورته نه وه په نظر کې نیول شوې موږ رد کړله نو بیا ځلې سروې او ډیزاین لپاره بودیجه منظور شوې ده له هغې وروسته به انشاءالله چې عملي چارې پیل شي تاسو اوبو کابل ښاریانو ته ویشي هغه ستونزې چې تاسو د ولس لخوا ښکاري څه شي ده چې عملا باید نور ونه کړي لکه څنګه چې نن په ډېر بحث هم وشو یوازینۍ ستونزه د فاضلابو نه مدیریت او د اوبو بې ځایه مصرف دی مننه افضلي صاحب راځو د عامه پوهاوي برخې ته په عامه پوهاوي کې کوم څه مهم دي چې خلک باید انګیزه ترلاسه کړي خلک باید د مسؤلیت احساس کړي چې زه څه کولی شم په دغه برخه کې چې خپل مسؤلیت ادا کړم هغه مسائل زیات علیزی صاحب خو د اوبو په برخه کې مثلا دغه د کورونو دغه دي چې باید تشنابونه باید په منظم ډول باندې جوړ شي اشپزخانې باید مثلا منظم شي چې هغه ککړې اوبه چې دغه دي هغه نور ځایونو ته لاړې نه شي او راسته هماغه فعلا چې اوس دغه څاګانې دي دې څاګانو ته لاړ شي او د دې څاګانو اوبه هم دا څاګانې چې جوړېږي دا باید په دا ډول جوړې شي چې دا اوبه چې دا باید لاندې جذب نه شي مثلا هر څا چې جوړېږي هغه څا باید لاندې باید عایق شي چې دا اوبه لاندې جذب نه شي او هغه اوبه د ټانکرونو په واسطه باندې اوس په نورو داسې ښارونو کې چې مثلا د پخوانه ورته توجه نه وه شوې او دغه د سپټیک څاګانې سیستم هلته عملي شوی و هغه اوبه ټولې په ټانکرونو کې انتقالیږي او همغه ځای کې چې مثلا دغه تصفیه خانې دي هلته تخلیه کېږي او همغه تصفیه خانې هغه اوبه تصفیه کوي او بیرته په څکلو اوبو او په زراعت کې استفاده کوي نو دې ته باید صحیح توجه وشي بل دغه کانال دغه پایپونه دي د اوبو چې او دغه دي د اوبو چې را انتقالیږي د اصل مخزن نه هغه لوی پایپونه په هغو کې باید توجه وشي چې هلته مصرف د ضایع نه شي اوبه تر څو چې کورونو ته راځي افضلي صاحب دغه عامه پوهاوي باید له کومو تګلارو څخه وسي دا هم د مطبوعاتو وظیفه ده هم د دولت وظیفه ده چې په دې برخه کې باید مختلف پروګرامونه باید جوړ شي او د تلویزیون د لارې نه د ورځپاڼو د لارې نه د راډیوګانو د لارې نه باید خلکو ته پوهاوی وکړي په کوڅو کې په لارو کې باید مثلا داسې تبلیغات وشي حتی د ملا امامانو د طریق نه د جماعتونو کې باید منظم مثلا پروګرامونه جوړ شي متخصصین هغه کسان چې په دې برخه کې معلومات لري هغه لاړ شي هلته وخت ورکړل شي خبرې وکړي خلکو ته معلومات ورکړي خلکو پوه کړي نو مننه کوم په دې برخه کې د خلکو پوهاوی دی چې باید په هر طریق شي د هر طریق د هر لارې نه باید خلک پوه شي چې خلک هم په دې برخه کې د دولت سره مرسته وکړي
زازی صاحب هغه وخت زموږ هېوادوال د یو څه په ارزښت پوهېږي یا ځان مسؤل بولي چې کله له هغه څخه زیان وګوري. مثلا د اوبو موضوع چې بحث هم پرې وکړه، په یو بلاک کې که چیرې اوبو نه یا بند سي، هغه ټول بلاک فالج سي، د هغوی د بدرف مسله، مصارف دا هر څه. د افغانانو ولې دغسې حالت ته رسیږي چې یو څه نه باید دوی تاوان وویني بیا عمل وکړي؟ ولې مخکې له مخکې په دغه باندې غور نه کوي؟ عزیز محترم، ډېر مهم سوال دی. عامه پوهاوی نور ضرورت نه ده. زما د افغان ماته وښه چې د اوبو په قدر باندې پوه نه شي. زما د افغان ماته وښه چې دغه خبره غوږ ته نه ورسېدلي چې د اوبو کمښت سره راتلونکي افغانستان مخامخ کیږي. اوس د کوتک وار دی. د حکومت سره کوتک بیا جریمه ده، مدیریت ده. نور زه څه رقم عام ولس ته پوهاوی وکړم؟ نور دا د چې پندي تندي باندې ورته چې اوبو مدیریت وکړي، چې اوبو نشتون سره مخامخ کیږي، نسلونه مو تباهي سره مخامخ کیږي. ضرور د هر څه لکه ستاسو سوال وکړو چې هر څه یو څه تجربه کو، تباهي تجربه کو، بربادي تجربه کو، تاریخواله تجربه کو، هغه څه خور سره لاس په اقدام شو. آیا دا فکر کې ولرو چې که خدای مکړه دغه سیاسي زه به د دغه زیانونو سره مخ کېږم، که عملا نور سره مخامخ سي بیا متوجه سي؟ عزیز محترم، اوبه د ژوند سرچینه ده. اوبه چې نه وي هیڅ نشته. یو ورځ به اوبو تاسو وګورئ، نه به خوراک وي، نه به څښاک وي، نه به پاکوالی وي، حتی په مغزو به د هم فشار وي. نه ولا که بیرون لاړ شي، نه ولا که داخل ته راشي، خو مجبور د تندې به مرې، له تندې به مرې. زما داسې مقدس اسلام دی، داسې ښایسته احکام ماته ویلي چې ورځ رسول اکرم صلی الله علیه وسلم پر لار باندې تېرېدلو چې ګوري سعد بن وقاص اودس کوي، نو رسول د خدای ورته وویل چې دا څه رقم اسراف کوي، دا څه اسراف کوي؟ نو دا صحابي ورته وکړل چې یا رسول الله اوداسه کې هم اسراف شته؟ هغه ورته چې هو اوداسه کې هم اسراف شته، حتی که د سمندر په غاړه باندې هم ناست دی. زما دغه حدیث د لندن پر بس باندې لیکل شوی دی. د لندن پر بس باندې زما د محبوب محمد صلی الله علیه وسلم دا حدیث لیکل شوی دی چې اوبه وساتئ، اوبو سره بې اسرافي مه کوئ. چې زه ځان ته امتي وایم، زه د امت په صفت باندې دغه حکمان دی منلی چې اوبه شخصي ملکیت نه ده. لذا محترم دغه واضح واورئ، اوبه شخصي ملکیت نه ده، چا جایداد نه ده، د چا د پلار نه دی، دا د چا مسؤلیت نه ده، دا فرد مسلمان مسؤلیت ده چې ځان ته مسلمان وي، ځان ته انسان وي، دا مسؤلیت ده چې اوبه ساتي. کورنۍ باید د اوبو په کنټرول کې څه وکړي؟ اوله خبره والدین خپل بچیانو سره باید متوجه اوسي، خپل ماشومان ته په ماشومتوب کې ورزده کړي چې دا زما د محبوب محمد صلی الله علیه وسلم فرمان دی چې اوبو سره اسراف مه کوئ. ځکه اوبه د ټولو مسؤلیت ده، د ټولو صلاحیت ده او د ټولو شتمني ده. دا د چا د پلار نه دی، دا د چا د مسؤلیت نه ده، دا د چا فردي شخصیت نه ده، دا د ټولو د نړۍ د کفارو هم د ماشومانو ته باید عملا ور وښودل چې نه دا چې ورته وویل سي. له ظرفشویي نه نیولې تر تشناب پورې، له تشناب نیول تر قالین شویي پورې، له قالین شویي نیول تر اویلې شویي پورې، اویلې شویي تر سرک شویي پورې، له سرک شویي تر قالین شویي. دغه موږ تاسو اوس کوڅه قالین شویي لرو، دومره عصري شوي چې پخوا به دا قالین ټک وهل بیا به کوټې کاشولې. اوس هر قالین، هر کوڅه کې یو قالین شویي ده، هر منطقه کې پنځه شپږ دانه موټر شوي دي، هر منطقه تاسو ګر امامونه دي. همدغه د اوبو وژل دي که نه، همدغه د اوبو ختمول دي که نه. ټانکۍ ډکه شي، بام په سر باندې ټانکۍ لګېدلې وي، 2 ساعته وروسته مې ور پام شولو، 3 ساعته وروسته مې ور پام شولو. کله کله لیکن به خدای که د همسایګانو ته موږ ټک ټک ور چې ورور محترم هغه ټانکۍ مو ډکه شوې ده، د اوبو څخه مکمله کوڅه سپینو اوبو څخه ډکه شوله. یعنې دغه راځي په دې باندې رحم وکړو. همدا اوس د سیال محترم د درد خبر هم دا ده، دا په حقیقت باندې تبدیلیږي. همدا اوس د کابل غرب کې اوبه 15% تر کته شي 20% څخه اوبه نشته دي. یوې خواته قطار سل بوشکي کې، بلې خواته بیا اسراف کېږي. همدا غرب د کابل دی، غرب د کابل د چې یو قطار 200 بوشکې ایښي دي، د سکول اوبه نشته دي، ماشومان ورته ولاړ، سپین ږیري ورته ولاړ وي، سیاسر ورته ولاړ وي. دا چې زه په داسې منطقه کې کور لرم چې اداکل څو فیصد اوبه پکې شته دي، زه بیا ټانکۍ سره بېغمي کوم، د اوبو مصرف سره بېغمي کوم. یا راځي توجه ورته وکړو. علیزه صاحب محترم، قرآن هم همدا وایي، رسنۍ د خپل مسؤلیت له مخې اعلانونه جوړ کړي، هره ورځ یې خپروي، خصوصا شمشاد، چې اوبو د مصرف سره تاسو احتیاط وکړئ. نورې کومې لارې چارې دي چې باز پای ته رسوو تر څو اوبو مدیریت سي؟ جریمه علیزه صاحب محترم، لکه مخکې مې چې ویل چې عامه پوهاوی شمشاد تلویزیون هغه پیغامونه ما لیدلي دي، ګڼ شمېر مې لیدلي، بار بار مې لیدلي دي. داسې فرد په ټولنه کې نه وي، دانا او نادان، متعلم او معاصل،
پوه او ناپوه په دې باندې پوهېږي چې اوبه خطر لري راتلونکي اوبه نشته دي. راځي علیزی صاحب محترم د حکومت څخه مې غوښتنه دا ده چې مسؤلین ورته وټاکي، امامونه قلمشویه او دغه سیستمونه سره کنټرول کړي او ترڅنګ په کورونو باندې هم جریمه سره کېدي. که تا سولر لګولی دی هغه د شمسي د کته کړی دی او بازک د لګولی دی خو دا اوبه ستا د پلار نه دي، ستا د نیکه نه دي، ستا د قوم و قبیل د ولایت نه دي، دا اوبه ملکي دي، دا اوبه ملي دي، دا ټول د انسانیت لپاره دي. د دوی په اوبو مصرف کې دوی په اسراف کې باید مخنیوی سره وشي. ژمنه څه کوئ او څه غواړئ؟ ګډ کار باید څه وي؟ موږ هوډ لرو چې د ملت په همکارۍ په راتلونکي څو کلونو کې هیڅ افغان د هیواد په یو ګوټ کې هم د اوبو له کمښت څخه ونه کړي. اسلامي امارت دې ته متوجه ده چې دا به مدیریت کوي؟ بلې، البته د رهبرۍ په کچه. څومره جدي ده دا مسله اسلامي امارت ته؟ لکه څنګه چې ورته د هیواد نورې حیاتي برخې مهمې دي، له هغو څخه ورته ډېره د اوبو ستونزه مهمه ده. مننه کوم. افضلي صاحب تاسو څه لرئ هیوادوالو ته په دې برخه کې؟ لومړی د اسلامي امارت ته چې په دې برخه کې خصوصا د فاضلابو په برخه کې باید ډېره توجه وشي چې کار عمومي باید اساسي او بنسټیز کار وشي او په ټولو کارونو کې باید دغه د کانالیزاسیون سیستم باید پلی شي چې په لاس کلونو کې دا کار پوره شي. په هر کار کې په آینده کې به زموږ نسلونه د دغه مشکل نه خلاص شي. او بل د زیرزمیني اوبو استعمال د ما مخکې عرض وکړو چې موږ په افغانستان کې اوبه پرېمانه لرو. افغانستان د اوبو د لحاظه نه یو غني هیواد دی، 15 میلیارډ متر مکعب اوبه موږ لرو چې دا 10 میلیونه متر مکعب زیرزمیني اوبه دي او ټول مصرف په ښارونو کې په اطراف کې د همدې اوبو نه دغه زیرزمیني اوبو نه کېږي. دا زیرزمیني اوبه څاګانې چې ایستل کېږي دې ته باید دولت یو منظم قانون جوړ کړي، یو منظم باید پلان جوړ کړي چې هر چاته په هر ځای کې باید. مننه افضلي صاحب. د کندلو اوبه او د برمې اجازه ورنکړي، کوم ځای کې چې ضرورت دی اساسي هلته اجازه ورکړي. غیر د هغه نه لکه د ایران غوندې د داسې مشکل سره به موږ مخامخ شو چې د ځمکې لاندې هلته وخت چې اوبه مصرف شي علیزی صاحب بیا د قماته وخت راکړه دا هلته خالي فضا رامنځته کېږي او وروسته د هغه نه دا سقوط کوي. لکه په ډېرو ښارونو کې خصوصا په ایران کې که موږ تاسو په دې خبرونو کې اورېدلي دي هغه هلته په ښار کې چقوري رامنځته کېږي، ځمکه سقوط کوي، ښارونه چپه کېږي، فابریکې چپه کېږي. نو دې د زیرزمیني اوبو په مصرف کې باید دولت ډېره توجه وکړي. مننه. څه لرئ څه؟ محترم دا د سیفټیک باره کې خبرې وکړلې چې اجازه به جوړوي چې لاندې لاړ شي، مګر یو بل مشکل هم لرو د سیفټیکونو په تړاو باندې. ځینې کورونه دي، ځینې زموږ ورونه افغانان دي چې د سیفټیک تونل یې کوڅې عمومي سړک ته راایستلی دی، نه هغه ته راایستلی ویالې ته راایستلی دی چې په دې کې هم د دوی توجه غواړو، هم دا څنګه ته چې کورونه د هغوی توجه غواړو چې تر څو مسؤلین سره اړیکه ونیسي او د دغه افرادو اشخاصو مخنیوی وکړي، ځکه چې په ګرمۍ موسم کې پر دې باندې ماشې کېني او دا ماشې د سترو مرضونو سبب سره کېږي. مننه. زازی صاحب، سارم صاحب، افضلي صاحب او درنولدونکو، یو پیغام زما دا دی چې له اوبو سره احتیاط وکړئ. اوبه ستاسو ژوند ژغوري، ستاسو ښار آبادوي، ستاسو د ژوند ټولې اړتیاوې پوره کوي. که چیرې غواړئ چې ژوند مو له هر اسانتیا څخه برخمن وي باید له اوبو سره احتیاط وکړئ، او که غواړئ چې هر څه مو له منځه ولاړ سي بیا نو اوبو سره احتیاط مه کوئ. ستاسو ژوند د اوبو له احتیاط سره تړلې ده. خوشحاله شیبې. له لیدلو مو مننه.